د ANI هندي رسنۍ خبر ورکړی چې د جموں او کشمیر لپاره د ولسوالۍ پراختیایي چارو کمیشنري د پاکستان په هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. دغه دولتي چارواکی راج کمار نومیده او د هند یوې پوځي اډې ته نږدې په توغندیز برید کې په نښه شوی دی. د G7 غړو هیوادونو امریکا، برطانیه، کاناډا، جاپان، ایټالیا، فرانسې او جرمني له هند او پاکستان څخه غوښتي چې سملاسي د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اقدام وکړي. د جموں او کشمیر سر وزیر عمر عبدالله د پیسو نړیوال بانک IMF له لوري پاکستان ته په ورکړل شوو پورونو نیوکه کړې او ډیره کړې ده چې دغه پیسې د هند د ویاړېدو لپاره کارول شوي دي او پاکستان پر دغو پورونو وسلې اخیستې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان پوځ له مشر جنرال اسیم منیر سره ټلیفوني خبرې کړې دي او له هند سره یې د روانې جګړې په تړاو له هغه د زغم غوښتنه کړې. د پاکستان سمندري ځواکونو د هند سمندري ځواک ته د ځواب ویلو لپاره خپله یوه جنګي بیړۍ سمندر استولې ده. د پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د راپور له مخې د پاکستان د سمندري ځواکونو ویاند ویلي چې یاده بیړۍ په توغندیو او نورو پوځي اوزارو سمباله ده. د پاکستان پر راولپنډۍ د هند له بریدونو وروسته اسلام آباد هم پر هند بریدونه پیل کړي چې د پاکستان دفاع وزیر وایي د هند له لوري ورکړل شوي جنګي پور یې بیرته ورخلاص کړ چې د هند یو شمېر پوځکوټونه یې له منځه وړي، خو هند بیا د بریدونو د شنډېدو خبره کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.